السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو به سکرین چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري په دې کې چې کومه د پړق د رڼا ښیي. دوستانو که تاسو په خپل تصویر باندې داسې رڼا راویستل غواړئ نو دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو سټیپ بای سټیپ طریقه ښیم چې داسې رڼا تاسو په خپل تصویر باندې څنګه راولئ. ښه دوستان، تاسو به څه کار وکړئ چې په خپل موبایل کې به انشارټ ته راشئ. د انشارټ ته تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به په انشارټ باندې کلیک والئ. ښه تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي. دلته کې بیا تاسو په دې ویډیو باندې کلیک والئ. دلته تاسو سره داسې اپشن راوړي. دلته کې تاسو بیا په نیو باندې کلیک والئ. ښه چې کله تاسو په نیو باندې کلیک واغستو تاسو سره به تاسو ګیلري کولاو شي. بیا به تاسو هغه ایمیج راوالئ په کوم ایمیج باندې تاسو پړقا ولا رڼا راویستل غواړئ. دلته کې زه دا یو ایمیج رالم، په دې ما کلیک واغستو، ټیک شو. بیا لاندې دلته کې دا ټیک نشان دی، بیا کلیک والئ. زموږ دا ایمیج چې کوم دی موږ ټایم لاین ته رالو. ډېره سایز به زه لږ سیوا کړم. سایز ول ما لږ سیوا کړو، ټیک شو. هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ چې د ایمیج د اوله پوزیشن ته به راشئ، خاص د سر ته بیا راشئ، ټیک ده. چې دې ته کله رالی صحیح ده. بیا دلته تاسو دا یو اپشن ښکاري، د فلټر اپشن دی، په دې بیا کلیک والئ. چې په دې کله کلیک واخلو تاسو سره داسې اپشن راوړي. دلته کې دا یو اپشن دی افیکټ، په دې بیا کلیک والئ. ښه تاسو سره داسې اپشن راوړي. دلته کې دا یو اپشن دی بیټس یې لیکلی، په دې بیا کلیک والئ. چې په دې کله کلیک واغستو بیا تاسو داسې لږ دې خوا راشئ. په دې کې دلته کې دا یو افیکټ دی لیکلی دی برایټ، په دې برایټ باندې تاسو کله کلیک والئ. ګور زه پرې کلیک کړم، دا تاسو ګورئ زموږ په تصویر کې دا پړقا اوس خیږي. نو په دې طریقه تاسو هم په خپل تصویر کې پړقا راویستی شئ. ښه که تاسو دا هم خوښ نه وي دلته کې دا یو بل اپشن دی ریټرو اپشن دی، په دې بیا کلیک والئ. په دې کې بیا دلته کې دا یو اپشن دی لایټ، په دې چې کله کلیک والئ نو دا ګورئ خپل تصویر ته تاسو بیا دې کې ګورئ دا رڼاګانې پکې راځي، پړقا پکې خیږي. که دا هم ستاسو خوښ نه وي دلته بیا دا بل اپشن دی ریټرو 2 چې لیکلی دی، په دې بیا کلیک والئ. ښه په دې کې هم دا دی دا پلش چې لیکلی دی، تاسو کله کلیک والئ دا ګورئ تصویر ته، په دې کې هم دا رڼاګانې راځي. صحیح شو. که دا هم ستاسو خوښ نه وي دلته بیا دا بل اپشن دی لایټ، دا اخرنی فلټر دی دا یو، په دې چې کله کلیک والئ دا هم تاسو وګورئ، په دې کې هم دا رڼاګانې راځي. نو دوستانو په دې طریقه تاسو په خپل تصویر کې پړق والا رڼا راویستی شئ. نو دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوی دا ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.